حج چاته وای حج کې دوه خبرې زده کوي یو د حج اجمال بل د حج تفصیل دا چې په دې عوام زده کوي نو بیا حجونه کوي ښا ورکی کاغذ کې متعلق نه شي اول بدان کار کوي بیا دا حج مولوی صاحب اتو شیان ہوتا وای اجمالا اول نمبر احرام دویم نمبر مینا تک او مینا کے وقت رول دریم نمبر عرفات تتلل دا دغه سے په ترتیب دی ها سلورم نمبر مزدلفین تتلل پنځم نمبر شیطانان وشتل شپږم نمبر قربانی کول اوم نمبر سر کلول یا کمول اتم نمبر طواف زیارت کول دا ته شیان چې حاجی سے پورا کی کنا بس حج پورا شنو د دیاتو تفصیل دار څوک چې د حج د پاره احرام کوي نو دا دوه قسمه خلق دي یو داسې د عام خلق د دې زین روانيږي کنه نو دلته میدان یوایی کې د عمره احرام کوي ځکه حج ته وخړي بیال ته عمره کې چې د عمره نه فارغ شي کنه بیا انتظار کوي د ورځو د حج کله چې وما ورځ د میاشتې راشي کنه یا تما دا تم یو ورځ ماسپخین مونږ مینا تر رسول پکار دي اجان ډیری دوی وختي بوزي کنه شپې نه خلاصه دا چې کله حاجان مینا تزي ال تبیا بل احرام او کی د حج د پاره دا دلته چې کوم احرام کړي دا د عمره د پاره حج تل تبیا بل کوي یو دا سه ډاله ده دویم دا وزیران او د لوی خلک چې وکنه هغه به عمره نه کوله کله به چې مولوی صاحب و ما ورشو د میاشتې دې ځنه به بیا پرواز کاو نوم د زمنګ د میدان او عینه به د حج احرام کو مخکې به تر عمره نه کوي نو هغه بسیطه لمینا ته بیا بهرحال کورز وی حج ته نو بیا به د حج احرام الته مکه مکرمه کې تړي لکه عام خلک دا کوي او کورز نه وینو د حج احرام بدلته کین الته چې د حج احرام کې مکه مکرمه کې نو د حرم په حدودو کې به کې ځکه حج چې ده دا د حرم د حدودو نه بار ده کنه مکه مکرمه کې نه ده مکه مکرمه نه خارج حج خمینا او مزدلفه او عرفات کې د احرام طریقه د حج څنګه ده او مکه طریقه ده چې د عمره ده فرق صرف پنیت کې ده عمره کې مداسه ویلو اللهم انی اريد العمره فيسرها لي وتقبلها مني او حج کې بوي اللهم انی اريد الحج فيسره لي وتقبله مني نور احرام موږ طریقه ده دغه پنځو شیانو ته وینو دویم نمبر په حج کې مینا ده مینا کې مولانا سے حاجان په حج کې عام طور باندې دریش پې کوي یو شپه د عرفې شپه ده مسله دا ده چې د اتمې په ورځ ماسپخین مونځ به مینا ته رسې نو مینا کې به ماسپخین مونځو کې
مازیګر به وکې، ماښام ماخستن شپه به تیره کې، سار منځ به وکې، نو سبا ماسپخین منځ به عرفات ته رسې. نو یوه شپه دا ده د عرفې والا شپه به تیرې. دویم نمبر شپه چې کله د اختر په ورځ باندې غټ شیطان ولي او قربانی مو کې او طواف زیارت مو کې، نو د اختر دویم شپه به مینا ته راوړي، دوه شپې شوي، او بیا د اختر دریم شپه به مینا کې کې څو شو؟ دا درې شپې شوي. یو د عرفې شپه پکې وکړه، یو د اختر دویم او یو د اختر دریم. د اختر څلورم شپه مینا کې کول رخصت ته ښه ستا خوښه ده که او که نه کې، اوس هلته نه پرېږدي څوک. یو کال چې دی خیمه راغستی او که نه اوس درته چغې وایي چې مه یې سارې. نو درې شپې په مینا کې تېرول، د عرفې شپه، د اختر دویمه شپه، د اختر دریمه شپه، نه هېر نشي. د اختر په دویمه شپه او په دریمه شپه کې به شیطانان ولي د ورځې که نه، اوس یې درته وایم. دوه شو، احرام او مینا کې وخت تېرول. دریم نمبر جز عرفات ته. عرفات کې څه مسله ده؟ کله چې د مینا کې د عرفې شپه وکړه، نو ما تاسو ته وی د عرفې ماسپخین منځ رسول عرفات ته ضروری دي. ماسپخین منځ به رسې. اوس حاجیان ډېري، نو بیا د حکومت خلک یې وړي، نو اکثر یې هم په دې شپه وړي، شپې ته دې هم نه پرېږدي. مینا ته یو شپه مخکې راولي، د اتمې شپه باندې، او بیا په نهمه شپه باندې عرفات ته وړي، ځکه د حاجیانو انتقال ګران دی. خو شرعي مسله دا ده چې د عرفې په ورځ ماسپخین منځ عرفات ته رسول ضروري دي. نو عرفات کې به د ماسپخین منځ وکړي او د مازیګر په جمع، د مازیګر منځ به هم د ماسپخین په وخت کې کوي، دې ته جمع تقدیم وایي. خو د دې شرط دا دی چې که په جمع منځ دی وکړه، او که د جمع منځ در نه لاړ او ځان له دې منځ کوه، بیا به ماسپخین په خپل وخت کې او مازیګر به په خپل وخت کې. او د امام نه خطبه اورېدل واجب، دا کار بالته کې. نو یو دوه منځونه کول په یو وخت کې، یو خطبه اورېدل، دوه او بیا د منځ نه بعد وقوف کول. وقوف دې ته وایي ښه چې کعبه مبارکه ته به مخ کې او دعا بکې او زارې به الله تعالی ته کې. نو ټول عرفات کې درېدې شي ښه، افضل دا ده چې هغه غر ته لاړ شي، جبل رحمت کوم باندې چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم درېدل. نو چې کله بیا لمر وغورځېږي، نو د عرفات نه به را روانې، نو څو خبرې برابر شو، درې کنه. احرام شو مکه مکرمه کې، مینا درې شپې مې درته یاد کړ، او دریم نمبر عرفات. عرفات کې مو څلور کار وکړو، د منځونه مو وکړو، خطبه مو واورېده، وقوف مو وکړ، او لمر چې وغورځېد را روان شو. څلورم نمبر مزدلفه ده. نو چې کله عرفات کې د لمر وغورځېږي او ماښام شي، نو را روان بشي مزدلفې ته. ماښام مز به بیا په لاره کې نه کې، شپه به مزدلفې ته را رسې. نو چې هر وخت را ورسېدې، نو چې را ورسېدې، نو مزدلفه کې به هم څلور کاره کې. یو به د ماخستن او د ماښام منځو کې، اول د ماښام بیا د ماخستن، دې ته جمع تاخیر وایي. دویم نمبر به تیږې را جمع کې کنه، چې بیا شیطانان پیولي، شپږ 50 دانې. دریم نمبر سار منځ به پکې وکړي، چې شپه دې وي خطیره کړه ډېره ښه ده، دني سار منځ به وکړي،
الته جمعات ته مشعر الحرام ورته وي ورکه جمعات. سلورم نمبر وقوف به وکي سار چې د منځ کنو کعبه مبارکه ته مخ کې او دعاګانې وکړي. دا وقوف واجب دی ګور. دا سلور کار وکړي. کله چې المر در باندې را اوخته مزدلفه کې نستا پنځم کار روان شو. اوس به شیطانانو له نو شیطانان 3 ورځې وشتل کېږي. ها یو اول ورځ د اختر ده. کله چې المر را اوخته کنه نو مینا ته براشي شیطانان مینا کې دي. نو اول شیطان چې راشي دا بنولي اختر ورځ ده کنه. ادویم بم نولي. ادریم چې کوم قبله طرف ته ده هغه ته جمرة العقبه وای. هغه په پدریو تیګو باندې ولي په وو باندې بسم الله الله اکبر بوای. تر شیطان وشتلو پورې به تلبیه وای. احرام دې تړلو کنه لبیک اللهم لب دا به وای او چې کله د شیطان باندې وار کو بدا به بند کی. او په عمره کې چې د احرام تر تلبیه به وای چې کعبه مبارکه باندې د سترګې ولګي بیا به بند کی. نو په عمره کې د کعبه مبارکه په لیدلو تلبیه بنديږي او په حج کې د شیطانانو وشتلو باندې تلبیه بنديږي. نو په وتی کو په اخیرنه شیطان ولي یو ورځ دا دویم ورځ چې کله د اختر دویم ورځ شو کنه ماسپخین نه بعد بدري واړه شیطانان ولي اول وړو کې بیا درمیانا بیا غټ وو باندې د اختر په دریم ورځ به مولي اول وړو کې بیا منځنه بیا غټ. نو د حج داسو مجوسو سلورم شو که پینځم شو. نو 3 ورځې شیطانان وشتل. په اول ورځ اخیرانه غټ او په دې باقی 2 ورځې باندې 3 واړه. شپږم نمبر جزء دا ده کله چې په اختر په ورځ غټ شیطان وشته بیا بزی قربانی بکې په سبا خلی اول ته بیا لاله مینا کې عمل ته قربانګان. وم نمبر بسر کل کې پس ته قربانای. او اتم نمبر سر د کل کو کالی دی واغستا نو لاړ بشي مکه مکرمه ته او طواف بوکي. دی طواف ته طواف زیارت وای په خپل کالیو کې بدا طواف. نو سو شیان اته دا ته چې حاجی سے برابر کې ندی ته سوای دی ته حج وای کنه. دا مې درته طریقو خو د اجمالا نو تفصیل